سرکو گانے ورکو گانے سورہ نمل ورکو گانے لري حالت پرشی کې وستم سورت ده حالت عرشی کې اتصل وختم سورت ده اتصل وختم او د دې سورت مقاصد سلور دي سو مقاصد لري سلور اول دا چې قران صداقت دی پیغمبر اعجاز یو مسله دا بیانېږي د قران صداقت او د پیغمبر اعجاز او دویم نمبر د الله د وحدانیت اثبات او دریم نمبر رد شرک اعتقادی او رد شرک فعلی او څلورم نمبر نفی د علم غیب ما سوا الله ما سوا د خدای نه هیڅ په غیب نه پوهیږي وګوره سليمان عليه السلام د بلقیس بنت شرحبیل په تخ نه پوهیږي ویږي کنا وګوره د هدهد بیان باندې د سليمان عليه السلام یقین نو وشابه زکاس لګما در سره کریختیام داسی بیا سن درته وایم او کریختیام نو بیا دی حلالو ما اور سليمان پیغمبر دا د هدهد په خبره نه پويږي وا علم غیب صرف خدای ته ده علم غیب کس نمی داند به جز پروردگار هر که می گوید که می دانم به او باور مدار مصطفی هرگز نه گفته دا نه گفته جبرائیل او جبرائیل نه گفته تا نه گفته پروردگار تواسین تواسین تو معنا توامسات الجهل او سین معنا سعادت المبارکه قران کریم دو کار کوي یو جهالت ختمي او دویم انسان ته همیشه سعادت نصیب کوي الله دې نصیب کړي تلک آیات القرآن دا آیاتونه د قرآن دي وکتاب مبین او کتاب مبین دا ابان یبینو عطف تفسیر دا قرآن دا پارا هودن دا قرآن هدایت دا او زیره دا مومنانو دا پارا اغا کسان دی یقیمون الصلاة گرا اغا بقری سر ربط ویوتون الزکاة چه زکاة ورکی حال تمیلیو کنا حال تمیلیو و بالآخرت هم یوقنون دلتا سوائی وهم بالآخرت هم یوقنون اغی پا آخرت بانی یقین لری همی راوڑخا مفتده راوڑا اشاره دیتو که مرگری نول سپاره تیر سوی سمرا او نن سوم تاریخ دا شپگم تاریخ دا الله وی 36 ورځې دوره تفسیر وته نو الته وبالآخرت هم یقینون دلته هم بالآخرت یقینون په دې شپږ در سورازو کې خو به تغییر راغلی کبه نه راغلی ان الذين لا يؤمنون بالآخرة هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې زینا لهم الله من خسته کړه دې د پاره اعمال فهم يعمهون غي پزړه باندې لاندې دي اولئک الذين دا کسان دي دې د پاره بد عذاب ده او په آخرت کې به دې تاوانی وانک لتلقى القرآن او تا تسکم د درکولای سی قرآن زده کولای سی تا ته قرآن لتعلم من لدن حکیم دی حکیم خوا کی ذات خوانا نو پته ولګي د قرآن حکمت نه ډک ده ځکه حکیم ذات نه راغلی ده او علیم علیم ذات نه نو پته ولګي د سی قرآن کریم دی علوم و معارف نه ډک ده ابو حنیفه ځکه 2,70,000 مسلې قرآن نه باسلې دي علم نه ډک ده اذ قال موسی هغه وخت کې چې ویل موسی علیه السلام آلته ویل مدین نه مصر ترازی انی آنست نارا وګورم او کا تور ساتیکم منا بخبرن
زرد زبرات لکم تاسو ته په خبر باندې او آتیکم بشهاب قبس او یا برات لکم تاسو ته په واس کروټه باندې قبس چې ور نه راغستی لعلکم تستلون دې د پاره چې تاسو ځان تاو د کوي ما ته وګوري دې څه مطلب د مرګري لعلکم تستلون النار فی الشتاء خیر من الله څه ترجمه دا وایا ماشاءالله نو پسمی کې ور د خدای رحمتي لعلکم تستلون دې لپاره چې تاسو څه شئ تاسو او ما ته ګور یو شاعر شعر ویلی دا و النار فاکهة الشتاء فمن يريد اكل الفواكه شاتيا فليستلي ور د زمي میوه ده اور د زمي میوه ده او کم سړی چې دا غواړي زدي د زمي میوه وخورم هغه د ځان توت کی ځان د سکی ابن سیرین ته یو کس راغی زمي کې حضرت ما خوب وکاته کټ لاندې می اور بلیږي الله به خمال در کې بچي به در کې درته په وړي کې یو کس راغی او حضرت ما خوب وکاته او اور کټ لاندې می اور بلیږي او شابه کوټې نه وځه کوټه در باندې راغورسي اور په زمي کې نعمت ده وړي کې عذاب ده الله تعالی فرمایي لعلکم تستلون فلما جاء کل سراغ التا نو دی آواز ورته اوس ان بوري کفن من فی النار سی مبارک دا آغا تا تسی کم اور کی خکاری اور کی سخکاری آغا سوکو اللہ جل جلالو آغا مبارک دا ومن حولها آغا مبارک دا سی دا اور نشاو خواه دا الک اور نشاو خواه سوکو موسی علیہ السلام نو پیغمبرم مبارک دا خدایم مبارک دا پیغمبرم مبارک دا وسبحان الله رب العالمین او پاکی دا الله دا پارا چه رب العالمین دا یا موسی او موسی علیہ السلام انہو ان اللہ شانداد از اللہ یما العزیز عزیز یما حکیم یما وَأَلْقِ عَصَاكَ امسا واچوا فلما رآ چکل ولد امسا تهتز حرکت کاو کأنها جان تبوه چمچمار دا والله مدبران پشاس موسی علیہ السلام ولم يعقب الله ورته پشا مزا ولم يعقب پشا مزا یا موسی او موسی علیہ السلام لا تخم ویریگا انی لا یخاف لدی المرسلون نویریگی زما پنیس پیغمبران الا من ظلم سمطلب لیکن من ظلم لیکن کم سرائی سے شرکو کی ثم بدل حسنا او بیا قبول کی توحید بعد سوئن پس دا شرکنا اللہ ویس غفور اور رحیم یما وادخل یدک او داخل کلاس فی جیبک پجیب کی تخرج راوزی با بیضا اسپینا من غیر سوئن غیر دے سشنا سونا سپیره والی ویلے کتاب کے کم چاپ خوان کے سپین کا زیر ایسے ہوا سپین زیر خوان کئی په خوانه مولانا په ویل زیر چاپ را تراوله زیر چاپ سترګې خرابې دماغ کمزوري کوي دا درته چا ویل زیر چاپ را تراوله زیر چاپ سترګې خرابې دماغ خدای خبر خو څه دروغ او اختیا به ویل دي مونږ ته دا خبره را رسیدلې دي صدا دوی کوم ځای نه ویلې زیر چاپ خلکو غوښاو او حالانکه زیر چاپ هغه انسان سنځدانانو دا ثابت کړ چې سترګې کمزوري کوي او دماغ خرابوي سپین چاپ بیضا سپین من غیر سوء غیر د تکلیف نه اچته مولا جګ صادره کې ما ته چا ویلې وای به تقریر شروع کړ تقریر یې شروع کړ نوم به نه یادوم اوس مسله به وکړه والله علی کل شیء قدیر
بیا به سبل مسله کوي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. بل زمانہ کې چیرته تیر سره د خدای خبر مړ به یا مولا الله دی وبخي. نو خلکو یې ډېر ناشنا تقریر کوي ولی وای هر خبره سره آیات پیش کاو هر خبره سره. الله تعالی فرمایي پیتی سے آیات ارسلنا من لګل دا پناه آیاتونو کې فرعون ته او قوم داغه ته انهم كانوا قوما فاسقين هغه قوم بدمعشانو. فلما جاءتهم آیاتنا سکلر غیدلت آیاتنا زمنگا مبصرتن کتن کی قالو بیاویلی هذا سحر مبین دا سحر ښکارا ده. وجحدوا بها انکاریو کپاغی سرا وجحدوا بها انکاریو کپاغی سرا واستيقنتها انفسهم او یقین سدا سیدا ظلمن فظلم باندې وعلو او تکبر باندې. فانظر الله وګورا کیف کان عاقبت المفسدين څنګه د اخر انجام د مفسدانو. ولقد آتینا داوود الله موږ ورکړو داوود علیه السلام ته وسليمان او سليمان عليه السلام ته علم وګوره علم څومره خشه ده. الله دې عمل نصیب کی علم سره دې عمل اخیسته شه ده. الله مقام امتنان کې ذکر کړي مقام امتنان کې. ولقد آت او قرطبی لیکلی دی الآیه دلیل علی شرافه العلم. آیات دلیل ده په او داوود علیه السلام ته خدای نورم ډیر شان ور کړیو او بل شیخ خدای یاد نه ک علم الله یاد ک او علمان نکره راوړه او ان نکره اذا وقعت في سياق الاثبات تفيد الخصوص. نکره څکله په سیاق د اثبات کې واقعي سی ifade ده چا کوي الله کا خاص علم ور کړو خاص علم کشف ور کړو او خصوصي علم د مرغانو په خبرو پوهیده او علم منطق باندې پوهیده. الله تعالی دې موږ تاسو نصیب کړي. سليمان عليه السلام ته علم وقال وبياول الحمد لله الذي شکر پکار ده ټول ثنا او صفات هغه ذات د پاره ده فضلنا على كثير صفات را کړه موږ ته پډېرو باندې. وګوره فضیلت په علم سره راځي. په خبر په کالج باندې لیکلي یونیورسيټي باندې پېښور کتلین دي کنه تاسو وطن دا ولیدلیم نه دي حالته لیکلي دي په خبر یونیورسيټي باندې شخصیت په لحاظ علم فوقیت په لحاظ تقوا. شخصیت او فوقیت سړی سے سړی کیږي په علم سړی کیږي او بیا سي درجات خو درکې په تقوا درکې الله دې موږ تاسو نصیب کړي. ډېر ښه شعر ده. عبدالقیوم صاحب د یونیورسيټي جوړه کړې ده پیښور یونیورسيټي تاریخ کتلم مهارت خي عبدالقیوم صاحب او د ټوپۍ والا صاحب زاده او زه قبر ته ورغلم بلکې حالت ما تقریر را جمعات کې د قبر هم ده خوا سره او بیا دالته وخسته باغ د لوی باغ د ټوپۍ کې خانانو باغ ورته وایي. بیا ما ته چکر را کړه باغ ده او هغه د پخوا زمانه لرګي پکې دي او خسته چتونه پکې دي سړی حیران سي. نو دا معنا سو شکر بیا پکار ده. الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود او میراث ور سليمان عليه السلام داود عليه السلام نا. وګوره په اشیاء کې وارث نه ای د دنیا په سيزونو کې علم کې وراثت ده علم کې وراثت. وقال بیا ویله یا ایها الناس خلقوا علمنا منطق الطير من ترى خود علیہ سوید منطق الطير منطق الطير منطق صيغه ده یا مصدر
ور د مرګري او ثواب ته دلته تیر کړ شین جماعت کې حقانی نه سپارګ ان شاء الله دا سوال جواب نه ورځي ورته زه په یقین سره وایم او دلته ثواب ته تیر کړ دا وګوره وایم منطق کې درې احتمال دي صيغه د ظرف ده تجه نطق یا مصدر میمی ده په معنا د نطق سره او یا منطق صيغه د علی ده اعلی د نطق او نطق دوه قسمه ظاهری او باطینی ظاهری سے خبرو کې بنديږي نه باطینی قوت ادراک مونږ ته منطق راکړه سوی دا منطقه او خلکو مونږ ته راخود علی سوی دا منطقه راخود علی سوی دا فرید الدین عطار سے یو کتاب لیکلی دا منطق کې اغلی کلی دي سي منطق ستوي آلة قانونية تعصم مراعاتها عزها عن الخطأ في الفكر دیتا منطق وای او منطق کې بهترین او کتاب دا تهذیب او پاګه باندې شروحات لیکل شوی دي مولا جلال شرح تهذیب عبد الله یزدی او بل یو څه شاده یو بل کتابم پیدا مولا جلال باندې بیا هغه مستقله شرح ده هغه په لیکل شوی دي منطق او علما لیکي چې کم طالب په منطق کې بدیع الميزان صحیح طریقې سره یاد کړ څه شي او په نحو کې کافیه او په صرف کې شافیه او په فقه کې هدايه او په حدیثو کې چې کم د بخاری او مسلم بس کافی ده د مولا بیا صحیح طریقې سره یاد کړ دا معنا ابن تیمیه یو کتاب لیکلی دی الرد علی المناطق مولانا انور شاه ورته جواب ولیکو مفید کې مسله ده الناس اعداء لما جهلوا الناس اعداء لما جهلوا یو سړی چې په کم علم نه پوهیږي مړه داسې علم دا چا علم کړی هغه اصل کې په پوهیږي نه دا کوړی نه راتلم په پلان کوش کې را سره یو طالب ناسو خو مولا و اصل کې مولا و نو چې دا کوټې پورې را رسیدو ډېره خبرې وکړلې ما ته څه نه ویلې ویاره ما ته اخر کې ما خمرګری د خسلک دا ترجمه کې لږ مهارت لرلای امرګری نوم نه یادو ځکه اوس خو موږ اډیوالان دي ټول په مسله ورسېده وای نه منطق څه ته وای او صرف د قران خلاصه پیش کوي ما ویل مسله لکه چې هغه ده ابل خوا کې ده مسله ورسېده شام ورشا په زلباری کې ورته ولیکل ابن تیمیه خپکیګه ما مفید کې موږ لیکلي دي چې الناس اعداء لما جهلوا یو سړی چې په کوم علم نه پوهیږي وای دا څه پیدا پکې نستا وا مرګریا سليمان عليه السلام د مرغانو په منطق باندې فخر کوي مرغانو او زه د ارسطو او افلاطون ابو نصر فارابي او ابو علي سینا دغه په منطق د څه فخر نه کوم اسو یا ایها الناس علمنا منطق الطير منطق د مرغانو منطق راکړی سوی ده نو د مرغانو نو خو ارسطو ډیر خو اگر چې کافرو افلاطون په ډیر قابلو همدارنګ ابو نصر فارابي مشهور مسلمان فلسفر ابو علي ابن سینا راځي ورپسې او دا زده کوي ښه په دې بیا ډېر سړی ښه پوهیږي سلیمان علیه السلام داسې ناستو ډډې ولې وه بیت المقدس منارې لاندې داسې ناسته کله سړی سوچ کې ناست دي خفای سګوري چت کوي پیژنې که نه چت کوي عربۍ کې څه ورته وایي شابه ما ته یاد ده خو پوښتنه ځکه کوم چې خبره لږ تحقیق ته ورسېږي چت کې ته څه وایي عربۍ کې صعوا په سواد سره څه ورته وایي صعوا یو چت کوي او چت کې ده نر او ښځه دواړه پاس دي هغه چت کوي چت کې ته وایي ما سره واده وکړه زه به درته د بیت المقدس په شرقي مناره کې کوټه جوړه کړم سلیمان علیه السلام وخندل وای کل ناکر کاذبون هر واده والا دروغ وایي
ما ته خور او لور راکا او دابو کم سوادو کې به بعد خطر هیڅ هم نه. سليمان عليه السلام یې شرقي مناره ما جوړه کړې ده، هغه کې د ستنې کې خودو ځای نه سمو دا خبي څنګه دي چت کې توای سما سره وادو کو زبردرتال ته کوټه جوړه کما. لا اله الا الله. لیکن آشنا عجایبات دي. خدای تعالی دې موږ ته علم راکړي چې مرغوی په علم باندې پوهیسو. الله تعالی فرمایي یا ایها الناس خلق علمنا من ته علم راکړی سوی د منطق الطیر و اوتینا من كل شيء او راکړی سوی د من ته هر یو شی حقایق. ان هذا له الفضل المبین او دا دی الله د خوانه فضل مبینه ده. وحشر لسلیمان او جمع سلیمان علیه السلام د پاره جنودو لخکر دد من الجن د جناتنا والانس او د انسانانونا والطير او د مرغانونا فهم يوزعون اغه يقسمون جماعات تقسیم اوله پلاټونونه یو الا کله ته پلاټون وای صورت وای پلاټون محاس افغانستان کې ورته جبهه وای جبهه سنگر. حتی اذا اتو چکل راتل علا واد النمل فاغا بیا باندې سبلای کی دی میگتون باندې نمل میگتون توایخه. قالت نملة وی نملی ویله یا ایها النمل میگتنو ادخلوا مساکنکم داخل سکورنو تا لا يحتمنکم سلیمان او پیمان مونکی سلیمان علیہ السلام او جنود وهم لا يشعرون اغیب نپویگی. فتبسم دعائکم نو تبسمو که یو خندیدون کی پتا ولگی دا تبسم سنت تا سشرا او دوهک جائز دا دوهک ویا کنا او قهقه مکروه دا سو اعتبار سو خندا دری کسم دا یو تبسم دا سماٹ کې دا غاخونه د ښکاراسي دا څه شی ده سنت ده. او ورپسې څه شی ده دوهک چې نور خلک وانه وري هغه ته هغه بیا څه شی ده جایز ده. او په زور خندا به حقوق خلکو کار بیا څه شی ده حرام کار ده. کړ 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 په کټ کټ به وخاندي دا معنا قطعه درغه قطعه ته پیژنې ويسلو عني كل شيء څه پوښتنه کوي ما مې وکي. ابو حنیفه لا طالبو الله دې هغه تعلیم دې موږ تاسو علم د قران نصیب کی. ابو حنیفه ورته جکس وای خبره اورا هغه میګتون راته وخیا چې سليمان عليه السلام راته خپل میګتنو ته ویل نه نوځي هغه نرو که خزوا نرو که خزوا ولی خزوا نه ولی خزوا او وای خزم خزوا دلیل معلوم ده تاسو ته ها دا تا د تانیس نه ده تا د وحدت ته رجل علامه څه جواب کوي دا تا د وحدت ته قطعه غلیسه وایخه دا خو دراتونه ویل چې میګتون نرو که خزوا خو دویمه پوښتنه درنه کوم قال الذي اتیناهم هغه سړی ویلې سليمان عليه السلام تخت سراول د بلقیس بن شرابیل هغه کم علم ورسره و کواس اسم اعظم او اسم اعظم وای خای اسم اعظم وای دا اسم اعظم سليمان ته یادو کنا هغه غلیسه که سليمان ته یادو نو سليمان عليه السلام خپل ول نه راوړ او که سليمان ته نو یاد نو په پیغمبر په زمانہ کې یو امتی د پیغمبر نه غټ مولا کېدای سي قطعه ته بیا غلیسه. ا دریم سوال درنه کومه دریم سوال د جنات او ادیره راتو خیا ای پیران او ادیره چیرته ده ابن جنی خصائص کې لیکلي دي
قتاده ته هر سوال جواب کې چوپ چاپ سخولې پیراماتې سولې وا ابو حنیفه علم ته سلام څومره علم الله ورکړی ورته او څومره ذهن الله قتاده ته ورکړی ورکه سره نه ده په شام کې ډوډۍ خوړله ډوډۍ خو پیژنې کنه او کاسې ته عربی کې شندق وای شندق قاب د کندهار سره قاب د کابل سره نه شندق غټ قاب سره او یو سائل راغی سي د خدای د پاره سره کوي هغه قطادتا شاګردان ته هغه ورکړه د کاسه کې ډوډۍ هغه سره ډوډۍ ورکړه هغه ډوډۍ خوړه کاسه ځان سره ویوړله کاسه ځان سره ویوړله وکاله پس عرفات ترغله او قطادتا سره د شاګردانو او پستر ګړونسا وایو پستر ګو ګړونسا وکاله پس او عرفات کې ناسته یو سائل راغی سوال کې د خدای د پاره سره کوي وای خذوه صاحب شندق ونی سي کاسي غلدا پستر ګړوند لیدل نه نه خذوه صاحب شندق طالبان ورغلو سره راونی او اقرار یو ک بالکل کاسه ما پټ کړو او کاله مخکې دا زین خدای تعالی ور کړی ورته قالت نملة الى ميغتني وكالت ارجاء فخفا غدم وخا يا ايها النمل ميغتنو ادخلوا داخل سي مساكنكم خلو كوروتا لا يحتمنكم فيمال منكي سليمان عليه السلام او لخر دا غاغي بن پويږي یا تاسو زړه پیمال نکي او زمخشري لیکلي دي سيدي اغينم طاخنو سشي ورکا طاخنا وكانت عرجاء او پخپا باندې ګډوا او تتکاسو سر به کتنی ولا روانه بوا او 3 میله کې سليمان عليه السلام دا خبر واوریدله 3 میله کې فتبسم ضاحكا نتبسمك خنديدون کې من قولها دی وینا دا غینا وقال او بیا ویل شکر پکار دا ربي و ربا او تاسو لږ دا کلام ته وګورئ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم ټول دنیا علوم پکې را جمع کړي مې کتنې یا ایها النمل تعین وکسو کالکا تعین وک تعین ذات فندا ادخلوا کی امر وک امر ځان ته فندا امر پسو قسمه ده 200 اقسام باندې ده مولا یعقوب علی غلسوه ده سویریس قسمه ده مصابن ورسره کنه او مساکنکم کی نست نسوک تنسیسوک او لا يحتمنکم کی حذرت تحذیروک او سلیمان کی بیا تخصیصوک او جنوده تعمیم بعد التخصیص وکا او لا يشعرون کی تعذير وکا تحذير وګوره یو وړه خبره وکړه ټول دنیا په نوم پکې را جمع کړل نو سليمان عليه السلام په غټ مولاو او دا غډه کلکه مولا ده وقالوا بیا ویل ربي ورب زما او زعني ما توفيق راکا ان اشکر سز شکر وباسما نعمتك التي د نعمستا اغا انعمت علی ستا فما انعام کړه دا او زما په مور او پلار باندې وان اعمل او د دې خبرې سز عملو کم صالح ترداو چې ته په راضي سي وادخلني الله تعالی تما د پاره داخل کې پر رحمت کې په عبادت الصالحین وتفقد الطير او رکه کمارغه تفقد الطير مارغه ورک فتولګی د ازری اخستله دی آیات کې دلیل ده چې امام ته پکار دادی چې د رعیت حالات به معلومي سبقي د رعیت حالات به شاطبی ذکر کلی دي چې عمر فاروق قبر دی الله منور کی هغه په خلافت دوران کې ویلې لو ان سخله على شات الفرات اخذها الذئب لا يسأل عنها عمر کدی فرات دي سین په غاړه باندې
یو سکم دا اوزا یو نیوی اخری دی قیامت پورز باندې با عمر نا اللہ پختنه کئی قیامت پورز باندې امام پکاری کم از کم سی دی اقوم حالاتو جاجو اخلی او سیوطی لیکلی دی سی ابو بکر صدیق کله خلیفہ سو زړی خزی په زړه اسولې بوډیګانې اوی له اوس به مونږ ته بازار نه سودا سوک راوړي مخ ابو بکر راوړل اوس خلیفہ سره دا معنا وتفقد الطير زري واغست دي مرغانو مرغه ورک فقال بیا ویلی او مالی اور ار الحدود سوجدا سزو حدود نوینا ما حدود نوم عنبر و عنبر دا سليمان عليه السلام دی ابو انجینرو څه شی ولکا دی ابو انجینرو ښا او به معلومه وله او غالبا دی او داسه ټیم براغله نو بو ته ضرورتو نو ځکه سليمان عليه السلام د تذکرہ وکړه ام کان من الغائبین یاد د غائبیننا لو عذبنه عذابا شدیدا یا خو بسخت عذاب ورکم ورتا او لازبهنه او یا بسکم دس ذبح بکما او لازبهنه او یا بسکم دس سکما ذبح کما تاسو نه پښتنه کوم الکه هود مولا چرګک هغه غوخه رواله او کنه روا ده حرام ده او حلال ده ها حرام نه ځکه نه ده چې لازبحنه نه خبره معلومه سو سي حلال ده لازبحنه نه خبره معلومه سو سي مولا چرګک غوغه حلال ده ذبح بکما یو دویم دا ابو نعیم اصفهانی لیکلی دا ابو نعیم اصفهانی هغه لیکلی دی چې کم مرغه بارا کې حلت او حرمت نه راغلی شریعت چوپی هغه حلالي هڅه شوی کتابونه ټول ته وګوره مولا چرګ تذکرہ نشته ده حلال ده کاران ده ورته حلال ده او لازبحنه قران کریم کې دلیل پر راغی زکالا شی سره علی خان حرام سغنا علی او لیاتین یا برات لکه ماتا بسلطان مبین په دلیل سره داسې دلیل چې زما سترګې ومني ښا فمکه صغیر بعیدین هغه وخت تیر کړي را زمانہ فمکه صغیر بعیدین وقت تیر کړي را زمانہ مولا چرګ فقال او بیا ویلی راغ سليمان عليه السلام خواته احط بما لم تحط به مارا ګرواله او کاغه چتا نه راک ګرواله کړای ما ته علم حاصل دو سليمان عليه السلام تا علم نستا وګوره مرګریا سليمان پیغمبر دا او مولا چرګک یو مرغی دا و مولا چرګک د بلقیس بنت شورابه د تخت تذکرہ استو هغه ته نستا شیخ صاحب بزکه ویلے وہ جو لوگ پیغمبر کے عالم غیب ہونے کے قائل ہے وہ ہدہد ہی بھی سے زیادہ بے وقوف ہے کم خلق سوائے پیغمبر پر علم غیب پوئیگی لہدہد نم زیاد کم اکلان خلق دی ہدہد نا حدود ویسے تا تپتا نستا پا علم غیب بانی نو تسنگا ویسے علم غیب پیغمبر تستا وجیتو کا مارات لکڑی تا من سبعین دا سبانا علاکہ سبا دو خارون دیخوا یو لیبیا که دا لیبیا معمر قذافی والا خار او یو شام که دا دلتا آغا سبا مراده سی کم شام که دا خوا اخبیس خو بیا مردار سا معمر قذافی من سبعین دا سبانا حضور ہوئے حضور ہوئے نه یمن کې نه یمن کې چالي کړي ما پروس کړی نو یمن او شام یو علاقه څه شي په خوا تفریق سیاست نو خاندې ما تفریق سیاست په خوا نو په مسله ورسېده
نو زکه ټول علاقه ووا خبره سیده خان شابسه وا لیبیا والا خار ماخله یمن والا سیده شام یمن یو علاقه ده شابسه وجئتک من سبأ بنبأ یقینا مضبوط خبر میرا وړه ده بس ذکر به مشاهده د پستر کو کتاله ده ښه انی وجدت امراتن ما تو ګوره یمن خبره ما صحیح کړې شاه منصور شیخ لیکلی دي او ما چې کوم خبرو کړ شام ولاغه ما تحقیق ده او یمن خبره چا لیکلې شاه منصور شیخ صاحب هغه د موږ استاد تیر سوای ده او خبره مې صحیح کړې ده شابسي هغه لیکلي سبا درې مرحله د صنعاء نه اخوا ده صنعاء بیا په یمن کې یو علاقه ده نو درې مله سیاخوا تاسو خو بیا شام کې راغی کنه نو درې او څلور مله ستا خواته کې خو صحیح خبرو کو ته شام کې سبا سره هغه ځای ده مسله باندې ورسېده کنه شابسي انی وجدت امراتن ما پیدا کړل یو خزه ما پیدا کړل تملکوم سیغه مالک او د خار و اوتیت من کل شیء او ورکه سوې واغې ته هر قسمه شی ضروری خار ټول نه اسامی کې میلی دي ولها عرش عظیم او مضبوطه بادشاہي الله ورکړي دا غیلرا مضبوطه بادشاہي ولها عرش عظیم یو استاد دا امریکا یونیورسيټي کې اوسم استاد دا الله دې عمر کې برکات واچي اغم لیکلي دي سي یمن د سبا مراد ده سبا یمن اغم یمن اغسته ده ښا ایډوکیټ داغه قاضي صاحب موږ استاد پاتې سوی ده دوره تفسیر کې امریکا کې مشهور استاد ده اوس علم داس علم قوم کې بي بي سي والا پښتنه ترنه وکړه وای دا خودکش جایز ده او کنه جایز ده قاضي صاحب ورته وای دا غسړی نه پښتنه وکړه خپل راغله اوس کال دلته مونږ ته واقعیا بیانول وای ما دعا کوله چې خدای ته تبا کې خدای ته دا نسل ختم کې وای ما پس د امریکای خلک راغله ورشتي ته راته مونږ ته خیره ولکه وای ما ته ما چا نوم یاد کړی دا وای خو بس داسې آرامي سړی کده چې ځان خلاص کوي مساوره سي نوم ما یادو نو سي سړی یادوي نوم ما یادو شریعت کې مسله دا نوم ما یادو او نور میخ په ورزه دا تبلیغان ولې ډیر سو دا په سړی باندې میغ نه ورزي او دویم کار دوی کې دا نوم نه یادې دي چا بس کډیریږي دا معنا ولها عرش عظیم او دې د پار عرش عظیم ده وجدتها ما پیدا کړی ده دا قوم دا خزه او قوم دا غي سیغه سودا کوي مرد پار ما سوا د الله نه وزين لهم الشیطان او خسته کړی دی د پار شیطان اعمال فسودهم نو ګرځولې دي عن السبيل دلارنا فهم لا يهتدون اغه لار نه پیدا کوي شیطان ورته دا خبر وکړه الله يسجدوا لله صدا پارا سودا کوي ولی سودا نه کوي الله د پارا هغه الله چې راو باسي الخبأ پټ په السماوات والارض او پويږي هغه چې تاسو پټوي او کار کوي الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو نسلائک د عبادت مگر یو الله دا رب العرش العظیم قال غوله سليمان عليه السلام وګوره دیم نه پويږي سننظر منګه جایزه اخلو اصدقت ستاره اختیاوی لري کته دروغ وای اذهب بکتابی زما کتاب وسا زما اما خط وسا هاذا چدادا فالقه وای چوا الیهم دیتا ثم تولي او بیا راو ګرځه تولى عنهم فانظر بیا وګوره ماذا يرجعون ما ته وګوري نو اخذ دا سزان ته خزنه وا اخذ سراج منیر والا لیکلی دی سراج منیر والا سی 12000 کسان دي مشاورینو سمرا 2000 کسان او هر یو نه لاندې زر کسبیا مشاورینو زر کسبیا او بیا دې ځان ته و کمره وا کمرې نه شاوخه کمره کې دنه بل کمره وا
او کمره کې دنه دی بیا بیلټ پروت او تخت پروت نو عسكر ټول په پیره ولاړو او مولا چرګ کلا او خاتم خوګه کې نیولا دا او لاړ په دروازه باندې لاړ نه بره په چت باندې کړکۍ باندې وخته او کړکۍ دی پریخه وا المر خواته طلوع مشرق خواته او پاغه باندې راکیو ته مولا چرګ آرام سره او هغه کټ کې پرته او ساده راغوسته ده آرام سره په داسینه باندې خط ورته کې خود او مولا چرګ کلال او هغه کوم د پورت یو ځای کې پاس کې ناشته اوس ګوري خزه سره او چاته سواله محسوس کړه سوي کاته سینا باندې خط پروت تا سراوي کاته خط داسې ک لړزه پیراغله اور یک دې د لخزه سری پوسټ ګورا انټيليجنس ته ګورا او ما خط ته ګورا سدل تراغی نو ټوله ګرانډ اسمبلی چې ورته وای لوی پارلمان راوغوښته وشا براسي اله یو کار سوې ده ها مسله بیانې قالت بیا ویل دی خزیا ایها الملأ افغانستان کې ورته اهل حل او عقد وای صورت وای حل غوټه خلاصي او بستکی غوټه خلاصي او بستکی او دلته چې ورته وای پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس ہونا چاہیے نا قرآن کریم کا تقدس ہونا چاہیے فالکے قالت یا والملأ او زما اسمبلی والا خلقو انی القی الیا ما ترا غرزیدل ده کتاب یو خط کریم خسته خط ولیدا شاه عبد القادر صاحب لیکلی دی شاه عبد القادر رحمت الله علیه د سپینو زرو په پاڼه کې لیکلایو شپانه کې لیکلایو چاندی کې لیکلایو چاندی کې او حروف یاقوت او زبرجد نو حروف څه شیو یاقوت او زبرجد نو خسته خط بنو القی الی کتاب کریم او یا القی الی کتاب کریم هیډ اف سٹیټ د ملک د مشر د خط پیدا څه شی پیدا د صدر مملکت د خط پیدا زکه خسته خط ده او یا درېمه توجیه کتاب کریم زکه ده ډېر مختصر خط ده او جامع خط ده ما ته وګوره بیوقوفه مولا سے تقریر شروع کی نو تقریر بډیرو کې او خبره بکمی او حاذق او ماهر مولا سے بیان شروع کی خبره کمی او منافع زیات خط ورکه خط ده او علماء کرام لیکي چې د حاذق او ماهر سړي خط به کم خطي ورکه خط لیکي چا سره ډېر خبره هغه نه کوي فرید گن شکر پیژنې کنا فرید گن شکر یسو کې مې پیژنې یو گذر تیر سوی دا بورا بور سره مې شپرته مونږ بورا ورته وای تاسو ورته وای ها چینی سایوال سره سکم پیر صاحب دا الله دې قبر منور کړي ډېر ښه بزر تیر سوی دا فرید گن شکر التمش بادشاہ ته خط ولیکه التمش پیژنې ملائکه صفات ور کړو ډېر نیک عمله پاک دامانه سره التمش هغه ته خط ولیکه او خط اوسم راحت القلوب یو کتاب دغه کې شته راحت القلوب ایو کتاب دغه کې شته اخذ کی ورته ولیکل انی عرضت اولا علی الله خبره ته وګوره کنه زاول الله ته پیشنهاد کوم مسلمان وای دي ته خدای ته باور پیشنهاد کی او ثم علیک بیا ته پیشنهاد کوم ان فعلته فانت مشکور کدا ما خبره دی ومنله نو شکریا به ادا کوم صبر ادا کوم شکریا وان لم تفعل فانت معذور او که زما خبره دی نه منله نو بیا ته معذور هیڅ بعد خبرم نه درته کوم اوس خدلته تی چا خبر ومه منه سي 200 کنزا در پسې کې شاته کې نه کې در پسې او والسلام علیک الله دې پتا باندې سلام راولېږي دې ته وای خط ورکای خط دوه ټکو کې خط
بنوري صاحب ډسټرکټ خطیب دی سعودي ته خطونه کې ابن باز تا ورته مرګریا کدا کار دی وکړه موږ طالب دي د مدینه په جامع کې داخل ک نو خطر ښه والا فذلك هو الخسران المبين خسر الدنيا والاخره هغه دې ټکی ته وکړه دې طالب داخل ک کمره ورته ورکړه ځانته انی القی الی کتاب کریم او خچانه ده انه من سليمان دا د سليمان علیه السلام نه ده 2000 کال محمد مصطفی نه مخکې تیر شوی ده 2000 سال وانه بسم الله الرحمن الرحیم او د خسر کې لیکل سي بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیا فما باندې ځا مدرنده وای پښتو کې ترجمه کوو الله تعالی علیا فما باندې ځا مدرنده وای واتون مسلمین سرندر ما تراسي لاس به اوچتي او راځي ماته واتون مسلمین او راځي ماتم اسلام حالت کې او بیا قالت اغي ویلي یا ایها الملأ زما پارلمانا افتونی ما تفتورا کئی افتونی ما تفتورا کئی پی امری زما پکار کی پتہ ولګی دا سی فتوا به عالم دین نه غواړي او د دې په وزیرانو کې رئیسی مولایان به وکنه زګه فتوا ته غوښتاله افتونی ما تفتورا کئی ما کنتو قاطعتن زنه ما کټکون کې یو کار نه کون کې ما امرن دیو امر حتا تشهدون چې تر سو پورې تاسو حاضر نه کما حتا تشهدون چې تاسو حاضر نه کما قالو هغه ورتوای نحن اولو قوه منګه افرادی قوت سره مضبوط یو اصله سره مضبوط یو و اولو باس شدید او خواندان دی جنگ یو نو کأنهم اشاروها بالقتال گویا دا غوی مشوره سوا سی جنگ ته تیاریو جنگ ته تیاری والامر الیک امر استاد پارا دا پنځوري مازا تامرین ته امر کوا سست تا خوخی ته امر کوا سست تا خوخی اډیرا خيار خزوا قالت غيوله ان الملوك بادشاهان اذا دخلوا قريه چکل یو کلی ته داخل سی بغیر دی ویزه نه بغیر دی چانه ویزه نه کا افسدوها اغکل خراب کی وجعلوا اعزه اهلها اذله او عزت من خلق پکې ذلیل کی وکذالک يفعلون او دارنګ هغه بیا دا کار کوي نو کوی دې مقصد دا اوس جنگ خشانه دا جنگ نه کوو اشرف علي تانوی ډیره خسته ترجمه کړې ده بیان القرآن کې سوای هغه ان الملوک بشکا هغه نوم د الله اذا دخلوا قريه چې کله داخل سي زړتا کله داخل سي چاته زړتا افسدوها التا بلاستینګو کی سشاو کی علاقه دماکاو کی سو کی جو خدای نوم سزړه نه نو سو کی زړه کی دماکاو کی دماکا وجعلوا اعزه الها ذلہ اما تو ګورا دازله چا سره مینه پیسو سره کنا مال او دولت سره کنا وجعلوا اعزه الها ذلہ وګرځي هغه عزتمن شای ذلیلا بس دې خدای نوم دې زړه ته نه وته بیا پیسو سره محبت بیا نه اشرف علي ډېر خسته ترجمه کړی دا وکذالک يفعلون واني مرسله اليهم ګوره دا خزوي زی معلومه ما سرشتیا پیغمبر دا او کنا کام سره دا کام سره جنگ ور سره کو ک پیغمبري صلب کو واني مرسله اليهم او زرا لګون کې مدته به هدیه الهدیه توجب الموده هدیه دوستی پیدا کوي مرګریا او ما مخ کې ویلو دي دوره تفسیر سر کې
سدري سنت سيزونه دي سله فرضونه ثواب ډیر لري یو پای کې ثواب هدیه له زکات نه ثواب ډیر لري یو سړی ته تحفه ورکي و انی مرسلۃ الیهم او ز سکم د لګون کې ماغه ته هدیه خدا هدیه د امتحان د پاره وخه محبت د پاره نه وا فناظرۃ زکاتن کېما بما يرجع المرسلون چې په سبا باندې واپس کیږي استازي عمرګر 300 خخت راور کړل دي سرو زرو او بیا باقاعده غیت داسې د زبرجدو بلوري ورکړل غمی ګرګر دا ورکو شابه دا ورته وی سي فلما جاء سليمان چې کله سليمان عليه السلام تراغله اصل کې سليمان عليه السلام ته مولا چرګ مخ کې تلا راوړ وای سر زر در تر لېږي هغه ورته ها او پارلمان فیصله مخ کې ورته راوړ او بیا هغه نو ورستو سکله پارلمان فیصله نو ورستو هغه سر زر را لېګل هغه ورته راوړل نو سليمان عليه السلام امر کوی دا ټول علاقه سر زر کوي مکمل او شاوخوا یاقوت او د زبرجدو سلی ودروي سلی پیژنې نو صوب ورته وای عربی کې دا مطلب نو سیاغوی راغله سی وی کاته غزمه کړي سلو زرو نو شرمنده سول څه شرماو سو تلار ځکه افغانستان ته یو ټیم کې زپل تلله ما میوه وړل سي کاته مې میوال ته ونه کې و سړی شرمنده سي سړی مړی ویسي مړی آلته تیار ونه کې زړه دي سړی و شرمېږي چې خدای داسې میوه په کار ده چې میوال ته اینه هغه بیا خاندي چې دا خدای ته موجود ده کنه خاندي کنه خاندي نو هغه له دلته غسره در خډیر دي نو دا موږ ته تحفه راولې ده قال بیا ورته ویل سليمان عليه السلام اتمدونني بمال آیا تاسو ما ته امداد را کوي په مال باندې فما آتانی الله هغه چې الله ما ترا کړی دي کوم علم خیر نه غوړه ده مما آتاکم هغه چې الله تاسو ته درکړی دی بل انتم بهدیتکم تفرحون تاسو په خپل تحفه باندې خوشاله او رخم چنجو ته امر وکړ سليمان عليه السلام وای شابه په دغه ملغلرو کې ورته زمان نوم ولیکي څورته ولیکي دنه پسروي کې سوري وکي ملغلرو زبرجدو کې او هغه کې دنه زمان نوم ورته ولیکي سليمان او بعضی سروي کې بلقیس نوم ولیکي څورته ولیکي بلقیس بنت شرابیل هغه ولیکي ورته ارجع الیهم واپس سیدیتا او دا خیرتیا پکې ولې راغله و په پويږي د دې مور پیری و څه شی و پیری پیژنې کړه او پلار انسیو د پیری او د انسان نکاح جایز ده خبره کوي ها او بالکل کیږي مرګرسته کړي خوخی مساوره سي بلکې منګه مسله دا ده چې پیری پسې منظم کیږي پیری پسې په هغه صورت کې چې هغه حال پټ نه سي پټ نه حال پټ معنا دا صفات نه لګيږي کله یو شکل کسی منظم پسې کیږي اقتدا حالت کې او نکاح ور سره کیږي اگر چې شوافی او احناف دته عدم جواز کړی دا شابه واه بچی کې به بیا کیفیت جدای بچی به بیا ناز بدلتی او خپل باغ گیټ ته رسي ناز بدلتی او خپل بچی ته رسي هغه گیټ ته به رسي څنګه ولی نه یو شکل کې 50 کاله لسل کاله یو شکل کې راضی یو شکل کې راضی مکمل بل انتم بهدیتکم تفرحون ما سره مرګره او ماما مې ودلتاغه نه منله مقدم نه پاس یو زیارت تا دا چرسیان مرسیان پکې ناس دي آلته می جک او خیسته دی امرت یو ګلاس شربت راوړ او ویچ ما مچکاغه مچکا منی ماله وای اوس منم پیران ډیر زیات علم هم لري ما ته ویل تا ترجمه ته منګ رازو
مکمل رازو درته ترجمه ته رازو ناستي او ما ته لا غرم کړی دا ته موږ سند درکو اجازه په حدیث درکو یو اخلاق عالم پکې دا بزرگ سره دا پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پستر کو قتل دا بیا شهید سمړ سره شپاړه سول لسکاله دی عمر عبد الله رحمت الله علیه نوم یو هغه بیا کوم بل نائب اختر محمد اختر حسین هغه بیا هغه قائم مقام دا نائب دا وظایف خلکو ته وس هغه ورکی لګیا دا زروبی کې واقعیا سي او زروبی کې مفتی فرید صاحب ته مسله راغله او کوټ کې یو عالم د سیف الله نوم دا یو دا سیف الله د حقانه کې مفتی سیف الله دا نه سیف الله بل عالم دالته شیخ داغم التعلیق المحمود یو کتاب لیکل په ابو داود باندې هغه کې لیکلي چې کې ډېر بدبخت خلک کم دي کور کې فسادات کې کپڑے پټي سکه مفتی صاحب ته مسله راغله هغه بیا غزنانه ته ویل چې اخیری دوه سورتونه وایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان شاء الله صدا کور کې ویلای شي بالکل هغه کور باندې بیا د جنات او اثر ناراضي اسه کور ته نه نوځي یو ور سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ان شاء الله هغه کور باندې کوډ او منتر جادو بالکل اثر کوي نسی بل انتم بهدیتکم تفرحون تاسو په خپل هدیه باندې خوشاله ارجی الیهم واپس سیدیتا من براتلو کو تاسو ته داسې لخرې لا قبل لهم چاغې د پاره به مخ کېدل نه طاقت بنئ او من به وباسو تاسو د دین ذلیلا وهم صاغرون وغیبو ذلیلا قال بیا ویل یا ایها الملأ او پارلمان والاو ایوکم یاتینی بیارشیا کم یو برا تکی ما تپاش داغی باندی قبل ان یاتونی مسلمین مخک داغی نا چاگی رات لو کی مسلمانان سرینڈر ای پیری او پیدا دادا سخ سڑائی چه خلاف شریعت کار کے تا بشرمی دی خلقو مخکی کوئی نسی موجودی د سرناستی دلتا بلکې خبرونه کوي او سړی ګوري ټي وي باندې هغه ته دمکی ورکي سمرګره د خلاف شریعت کار د دامه کوي زدا سه دکان ته کاته سم مارکیټ خواته سمیا غستل ترموز دي چی میا غستل اول ته هغه کې ټي وي لګیدل غالبا ډیر خلک ناسو د حاجی صاحب هم د سر روان هغه وخت باندې ورځ باندې نو ما ورته ما دا ټي وي بند کړه بند ټي وي یا بند سه یا بند نس شای ما واغست ناستم ابل ور ډیر غټ کسان را سره ناسو وجره کې راغله ما ته مولوی صاحب تاسو دا کارونه کوي ها کارا بارا درته وای صدا کار تکي مخامخ درته وای ها عالمانو تم وای او سامیانو سه پغرا شغو تم بیا وای صدا کار دی وک قبل ان یاتون مسلمین مخکې داغې نه چې دوی راسي ماته مشرف په اسلام قال عفریت ویلی یو سرکش من الجن د جناتنا انا آتیک زراتون قیامت آتا قبل ان تقوم من مقامک مخکې د دې نه چې تخپل ځای نه اوچت سي سمانا مرګریا قاضي سي کینی عدالت ته بجې کینی او 100 بجې چوټي کوي په 1200 بجو په 1200 بچو نو پاول نشس کې د سلورو ګټو کې زرا وړای سم درته سو ګټو کې راوړای سم ګور دانه سیاست کې نه او چې صدا مطلب نه لګورا ست عدالت کې نه عدالت نه چوټي کې ما برابر ای درته و انی علیه لقوی او ز قوی ما امین ما قال الذي عنده علم من الكتاب ویل هغه کس سیاغه سره علم د کتاب نه لوح محفوظ اسم اعظم یادو سوای او بعض علما وای جبرئیل او سوق سليمان علیه السلام نه مفسرین لیکي دا عاصب بن برخیا او سوق موسی علیه السلام خصوصي شاګرد او دا دوه ورونه ودالتا وزارت کې یو عاصب بن برخیا یو افغان بن برخیا عاصب بن برخیا وزیر مشوره او افغان بن برخیا څه شی او وزیر جنگي او افغانان ځکه جنگ ډیر کوي
او پښتو اول ایجاد سوی ده دغه ټیم نه سوی ده پښتو اول ایجاد نېشنل حکومت کې دلته و رساله به شای کوله ما به کتله پښتون په قوم پښتون نو چیرته هغوی دا نو لیکلي سیاره پښتو له کوم ځای نه جوړه سوله خرافات خلکو لیکلي تاریخي پرشته او پښتون په نوم باندې غټ غټ کتابونه لیکل شوي دي خو ټول اکاذیب دروغ دي چا صحیح تاریخ نه دی لیکلی تر ننه پورې افغان دا وزیر جنگو اولنۍ پښتو سي ایجاد کړه سلیمان علیه السلام ایجاد کړله هلته به دا شیطانان راتله او سلیمان علیه السلام ته به یې غوږ میاو خبرې به یې اورېدلې په زوره وایه څنګه وایه ما درته ویلې هر خبرې حواله ما نه مه غواړئ په دې چې بعضې خبرې په صدورو کې بعضې په سطورو کې نو کومه خبره چې په سطورو کې هغې حواله وي او کومه خبره چې په صدورو کې د هغې حواله نه وي خو زه حواله در کومه شان ورشاه صاحب لیکلي دي چا لیکلي شان ورشاه صاحب جلالان کې څه ویلي لږې په زوره وایه زه واورم پرې مې جلال مولا هم تکړه مولا ده که هغه هم ښه مولا ده معنی ما ته شاه صاحب لیکلي دي اسلوب البلاغه رساله ده هغه کې لیکلي دي شاه صاحب انور شاه واره پښتني حواله مغواړي مرګره څنګه نه کنه هوا کې له وسه هغه و د څه زبه جوړی سي پاغه سو پیږي نو هغه بیا هغه طویل افغان بي د برخياته ویلا کته وکارو کا عبرانی او سوته وای سوریانی سره مکس کا څنګه عبرانی سوریانی سره مکس کا هغه نه وسه جوړه کا هغه نه زبه جوړه کا پښتو نوم څه پښتو نوم سمرګریا او پښتون ته پښتون ولې وای زړه کنه ها پامانه پیاوړای خامانه خاغلای تامانه ترزن و معنا وفادار نو معنا ننګیالای او زمانہ کې پښتون روزه خور مسله ورسېده کنه تاسو ورس قال الذي عنده علم من الكتاب ویل هغه کس هغه سره علم د کتاب نه زبر اولم درته قبل مخکې د دینه ایارته د الیک طرفوکا س نظر باندې نه راتاو کړی فلما راو مستقرا فلما راو چکله وکات مستقرا سیغا موجودو عنده پنیز د سليمان عليه السلام عنده پنیز د سليمان عليه السلام قال بیا ویله هذا من فضل ربي دا د فضل د رب زمانه ده ليبلوني سي الله امتحان کوي په ما باندې اشکرو چې ز شکر وباسم د الله او کنا شکر وکما او چا چې شکر وباس شکر د ځان ده او چا چې کوپر وک رب زما غنی ده او کریم ده علما لیکي چې صرف د دوه نمونه یاد کړل آیا حي یا قیوم څه نمونه یاد کړل یا حي یا قیوم او یا دای ویلې یا الله یا رحمان یا رحیم صرف درې واری ویلې او عرش دلته حاضرو او ما ته وګوره سليمان عليه السلام په بیت المقدس کې کوم ځای کې والا بیت المقدس کې او بلقیس بنت شرحبیل تخت 1500 میله له بیت المقدس نه لريو 1500 میله څومره راځي څومره راځي 1000 کیلومتر غالبا راځي 1000 کیلومتر راځي 1000 کیلومتر نه 1500 نو 1500 میله څومره او 1500 میله څومره راځي 3000 کیلومتر 3000 عصر حاضر کې چې څومره ساينس ترقی کړی دا او تیر شی جوړ کړی دا نو هغه په یو غنټه کې
په یو غنټه کې مرګریا څومره مزل کوي عصر کې خبره کومه څومره کوي په یو غنټه کې څومره مزل کوي 38000 کیلومتر څومره 38000 کیلومتر په یو غنټه کې غالبا دومره کوي او په یو سکند کې ما ته ګوره لکه یو سکند کې یو سکند کې 38000 په یو غنټه کې مزل کې نو په یو سکند کې 12 منټه او 2 ثانیې څومره 12 کیلومتر او 2 ثانیې اته شې چې جوړ شوی د نن سبا چې ټول دنیا نه چکر خوري 12 منټه 12 کیلومتر او 2 ثانیې اشاریه 2 په یو سکند کې او وګوره آصف بن برخیا په یو سکند کې 3000 کیلومتر مزل وکړ ترنه پورې لا چانه ده که ممکن د لدینه پاس موجود سي قال بیا ویلم سليمان عليه السلام نکرو لهار شاه دې د پاره تاسو بدل کې عرش ننظر چې موږ وګورو اتا ته دې صدا پیژني ام تکونو من الذين لا يهتدون چې دا د هغه خلکو نه چې لار نه پیژني فلما جاءت سکل راغله دا خزه او عرش کې الګلاس ما سي ورته و قیل ورته ویلې سو اها کزار شو کې استعش داسه ده قالت دی ورته ویلې کانه هو گویا چې داسه ده دته ویل کی ګول مګول جواب الکه ملغلری خو امدادي خو په ځای باندې دلته نه دي ډیره خيار خصوا ملغلری خو ما دي تخدي او ما چې په کم کیفیت لګولې وي هغه کیفیت باندې ملغلری نه دی لګیدلی کانه هو قاضي دوزخ شاد باجول مولا خبره ورته وکړه مصابه نه ورسره کنه دا د علم ته اشاره ده آیات نه مسله معلومه سو آیات نه سری امتحان طلبو د پاره خبره خو دی خوا کول جائز ده واوتینا العلم دا مقوله د ملکی ده ښا دا اوتینا العلم د چا مقوله ده ملکی ویل چې ما ته علم مخکې راغلی و چې دا سړی پیغمبر ده چې کله تا ما ته تحفه واپس کړه زه پوه شوم چې دا پیغمبر ده دا مطلب وکنا مسلمین او موږ مسلمانان یو الله وی وصدا من کول هغه لرا هغه چې هغه په عبادت کو ما سوا د الله نه انها كانت من قوم کافرین دا د قوم کافرانو نه و قیل ویل سدیت ادخل الصرحه داخل سا بلخانی تا فلما رأتو کل ساغی وکات حشیشا حسبتو لجتن اغی پی گمانو که دی ڈنگو بو وکشفت عن ساقیها او لری کردی پندینا وکشفت عن ساقیها او لری کردی پندینا وقال او بیاویلی انه صرح مسلمان سمرتوي انه صرح دا خو یو بل خانه ده ممردون چې ملما د شیشونه هغه ویله ما سلام کړای پسان او ما اسلام راوړی د سليمان عليه السلام سره لله رب العالمین الله رب العالمین ذات د پاره بس باز خلک لیکي وای د دې په پونډي باندې څه شي دي ویختانو ابن کثیر صاحب لیکلی دی روا بعض المفسرین قصصا كلها واهیا ټول بکواس او درو خبرې دي اسه خبرې دي فضول خبرې دي دې مطلب دا و چې هغه ورته خپل حکومت خو ده شیشو محلات جوړ کړ بیا هغه کې اوبر روانه سولې هغه ورته خودل قالت بیاوی ولا مبیا دی سليمان سره علی السلام سره نکاح وکړه
بیا سوما سمته زت بادشاہ خپل ځای ته ځه یو هفته به بیا آلته ورته سليمان عليه السلام هفته کې یو ځل ولقد ارسلنا من لګلو سمودیان تورور د دې صالح عليه السلام چې عبادت کوي د الله بیا ناګان دو فرقې جنگ کاو بیا ویلو قوم ول تاسو تعجیل کوي د سې په عذاب مخکې دې نه کینا لولا تستغفرون الله ولدا سکم دا مغفرت نه غواړي الله نه الله برامو کی هغه ویل موږ بدفالین سو پتا او هغه چې تاسو سره دي هغه ورته بدفالی تاسو په الله دا بلکې تاسو قوم تفتنون یاستئ سمانا دین اړولای سوی خلک یې او په مدینه کې ناس بدمعشانه چې فساد کو پزمکه کې ولا یصلحون اصلاح ولا قالوا هغه ویلې تقاسموا بالله قسمونه خوړل او په بل سمن بشپاتیرو سمانا لنقتلنه لیلا د شپې به مړکو او آل داغ او بیا پوایو وحال ددتا من حاضر نو محلکالی آغازه دالاکتا و انا لصادقون او منگا ریختون کی آسیو و مکرو مکرن او مکریو کمکر و مکرنا مکرن او منگا مکرو کمکر و هم لا یشورون او منگ سکم دا شعور ندرو هدایه ملا لکلی دی خدای سے کم مرتبه ورکړی دا وای ما ته الله دوه جون دا مرتبه راکړه هدايه مولا کو پیژنې کنا شان ورشالي کلی دي سټول کتابونه بل سحر نمازګاره پورې جوړ کما خصلور کتابونه نه سم جوړوي یو قران یو هدايه آیو مثنوی مولوی مانوی مثنوی مولوی مانوی او یو سکم دا بخاری دا درې نه سم جوړوي وې دا سلور خو هدايه والا لیکي خدای دا مرتبه په دې راکړه سي یو خو درس کې مې هغه نه دا کړی تاخير نه دا کړی درس کې همیشه مخ کې وخت کې حاضر وم او دوم درس کې مې خوب نه دا کړی درس کې مې خوب نه دا کړی فقط على اقراني ز په خپل مولایانو زکه اوچت سوما على عدم تاخير في الدرس وعدم النوم في الدرس نه مې درس کې تاخير کړی نه مې درس کې خوب کړی دا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وګوره څنګه د اخر انجام د مکر ده دی منګه هلاک او قوم داغي ټوله دا کورونه دي خاویتون بما ظلمو سیاغه غرزیدل دي چې کوم شرک کړو پدې کې دلایل دي قوم علمون د پاره او موږ نجات ورکا کسانو د پاره امنو سی ایمان راوړیو او هغه تقوا کوله او لوط علیہ السلام ولېګ قوم ته چې کله قوم ته ویل تاسو راتله کوي اغلام بازی ته او تاسو ویني چې د عقل خلاف ده آیا تاسو راتله کوي رجال او تشاو سره من دون النساء بل انتم قوما تجالون تاسو یو قوم یاستئ چې په ځای د حرز باندې پرست راځي فما كان جواب قومي نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام منګر دا خبر او چوبا سیدلرا د کلی خپلنا انهم اناس يتطهرون دا خلق دي ځان پاک پاک یو پاک نه دي الله وای موږ نجات ورک والو آل ددتا منګر خزدد الله وای قدرنا موږ قزینا منګه فیصله کړو چې دا با پاتې کې دون کو نه و امطورنا علیهم مطورا او منګه بارانو ک پدې باران او ډېر بد بارانو د کافرانو او الحمدلله سه بی دینه سړی مري او ختميږي او کلی نه خدای ورکی ته شکر وباسه زکه دیو بی دینه سړی د واجنه حدیث پاک راځي
شپږ شلي کورونه به سپیرواله ورته راځي. سو کورونو ته بی دین او بی ایمان او بی غیرت سړی سي کلی نو رکیږي. شکر وباسه وایا الحمدلله، شکر د خدایا. وسلام علی عباده الذین اصطفى، او سلام د الله دی په هغه بندگانو چې الله غوړه کړی دي. الله سو غوړه کړی دی او پیغمبران. نو پیغمبر باندې بس شي وای صلی الله علیه وسلم. په بیبي حوا بس وای بیبي مریم باندې ها. او دا خبره زکه کوم غټ شیخ الحدیثان دی وای بیبي حوا علیه السلام. الکه بیبي حوا پیغمبر اوس علیه السلام وای، بیبي مریم پیغمبر اوس علیه السلام وای. نه رضی الله تعالی عنها. الله ورته الله خیرون دا غوره ده اما یشرکون که مشرکان الله غوره ده. امن خلق السماوات، الله قدرتونه بیانېږي مرګریا. آیا هغه الله چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه، ام په معنا د بل سره ده. وانزل لكم من السماء ماء، او راکته کوي الله د اسمان نه اوبه. فانبتنا به حدائق، الله را شینکي پاغه سره باغونه. ذات باجا، چې خاوند تازه گیوی. مالکم ما کان لکم، نشت استاسو دا پارا. انتم بیتو شجرها، ستاسو شنکی ون دیاغی. ایلهم مع الله، آیا خدای سره بل خدای ستا؟ نه. بل هم قوم یعدلون، دا یو قوم ده، دا یو قوم ده سیاغا شرکی الله سره. شیخ صاحب فرمایل، شیخ نصرت العلوم گجره کې دیاغا خبر مالک لیدي سرفراز خان صاحب، او خبر لیکل غواړي مرګره خاص صرف غوږ مور تقدیلی کوي. لکه بیا به ترجمه چیرته کوي کنه چې خو بوای کنه. نو شیخ صاحب لیکل وای هاي قرآن تیرے عظمت کو سلام، ہائے قرآن تیرے عظمت پہ قربان جاؤ. کس عجیب انداز سے بدبختوں کو سمجھا رہا ہے. اے الہم اللہ، اے الہم اللہ، اے الہم اللہ. خدای سره بل خدایستا، خدای سره بل خدایستان نه. څومره خدایستا انداز سره. ہائے قرآن تیرے عظمت کو سلام، ہائے قرآن تیرے عظمت پہ قربان جاؤ. کس عجیب انداز سے بدبختوں کو سمجھا رہا ہے. الہم اللہ، ہے اللہ کے ذوات کے سوا کوئی مشکل کشا اور کارساز ساز نہیں. نہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسا انداز کے دا نو دا وای تا خپل زبر اردو دی پښتنه ولې معنا ہائے قرآن تیرے عظمت کو سلام، ہائے قرآن تیرے عظمت پہ قربان جاؤ. اور کس عجیب انداز سے بدبختوں کو سمجھا رہا ہے. دا جمله به شیخ صاحب بیا ویل ډیر خوان به کاو. کس عجیب انداز سے بدبختوں کو سمجھا رہا ہے. الہ مع اللہ، ہے اللہ کی ذات کے سوا کوئی مشکل کشا اور کوئی کارساز نہیں. نہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون. د پنجابیانو خله کې خوان کوي قرآن ډیر زیات. او بیا شیخ صاحب سنا انداز یو په زرګونو طالبان دارالعلوم دیوبند نه راغلي او بنگلاديش نه راغلي. ہمارا گاؤں ہمارا دیش بنگلاديش بنگلاديش. او ډیر افغانستان بخارا او سمرقند نه راغلي، روس نه راغلي. شیخ صاحب درس کې بناستو. بل هم قوم یعدلون امن جعل الارض، هغه څوک وګوره دلایل تا. آیا هغه څوک چې ګرځولې د ځمکه قرار انقرار، وجعل خلالها انهارا، او ګرځولې دي منځ هغه کې نهرونه، وجعل لها رواسیا، او ګرځولې هغه د پاره غرونه،
وجعل بین البحرین حاجزا او دو دریابونو ما بین کې پردا پرون تیر سو ایلهم الله بل اکثرهم لا يعلمون اما يجيب المضطر ایشتا هغه محتاج والا اما يجيب المضطر ایستا هغه پریشان حاله کس ابن القیم په الجواب الکافی کې لیکلی دی ابن القیم په الجواب الکافی کې صدایاتون وای او بیا دعا کوي دا دعا کوي اللهم انی اسالک باسمائک الحسنى وصفاتک العلى او دا آیاتونه مونږ کې وایي چې څومره تکالیف او مشکلات الله به حل کوي اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله ابختور خلک اخا نقابه کې آیاتونه وایي اللهم انی اسالک باسمائک الحسنى وصفاتک العلى زین العابدین وای خانقابه تراغه د شپې الله دې موږ تاسو ټول بوزي او خلک بعضی ویده دي او بعضی طوافونه کوي نو دوی طواف شروع ک خانقابه شاوخوا او قصیده وای څومره خسته قصیده ده آیات مطابق یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم ويكشف السوء ويا كاشف الضر والبلوى مع السكم قد نام وابدك حول البيت وانتبهوا وعين جودك يا مولا لن تنمي حبلي بجودك فضل العفو يا من إليه رجاء الخلق في الحرم ثم خسته قصیده ده بهترین دعا ده زین العابدین طواف شروع کو لګیا ده دعا وای یا من یجیب دعاء المضطر او هغه ذاته سے قبل دعا ده حاجت رواو په ظلم پتیارو کې د شپې طواف کوي ویا کاشف الضر اے لری کون کې د ضررونو والبلوا او د مصیبتونو مع سکبی سرد بیمارو هنا قد نام وعبدک بعض خلق ویددی ځکه بعض اجي صاحبان ویدو حول البيت چاپیر د بیت الله ما وانتبهوا او بعض خلق ویخدي وعين جودک او سترګې د سخاستا یا مولا او خدایا لم تنمی هغه نه وید کیږي خدای خو نه وید کیږي او بیا اخیری کړي وای حبلی بجودک الله او بخا زما د پارا پسخا سرا فضل العفو عفو د گناهونو یا من الیه رجاء الخلق فی الحرم اے هغه ذات چې په حرم کې د خلکو امیدونه تاته دي لګیا او ګرځي طواف کوي او دا قصیده وایي اما یجیب المضطر او شیخ حذیفی کې پیژنې کنا شیخ حذیفی مکی امام او الله کمړي خدای دې قبر منور کی او کزوندای الله تعالی دې عمر کې برکات واچي د جهاد فتوی سي سعودي کې ورکړه هغه د حرم شریف د امامت نه معزول کوي لرسا د جهاد فتوا تاواله ورکړه د امریکای خلاف حذیفی مشهور امام ده بیت الحرام امام لوی اغلی کلی دی یو رساله ده اغلی کلی دی چې په سعودي کې د رسول الله زمانہ کې یو کس راووتو تجارت ته روانو بل مرګري ته هغه راځه زم در سره زم په لار دوه مرګري به یو کنه دواړه روان سو په یو ځنګل باندې ستیریږي هغه مرګري وای توره پیراو باساله وای شابه هر شي سیدی هغه دلته واچوا هغه ورته له ګوره وهمه مو سمال سیده ټول ته واخلا اور تو المال مالی مالو کا مالی استعمال خاصم زما مال ده بل اريد نفسك زتا مړکوما او سمرګری نوم دالته ناستو وای دور ټول خانومات دوا رکعات مونږ اجازه راکې ځکه دا سنت ده په 500 ټیم کې مر ټیم کې
دو رکعاته نفل کول دا دی خبیب رضی الله تعالی سنت دی او الله دې ټول ته توفیق ورکړي مرګ ټیم کې منځ کول الله ته توجه خاتمه بالخير سعادت الله نصیب کړي وای خانو دا ټول خلکو منځونه کړي شاوخوا اډو کې پراته ډیر زیات خلکو څه فائدہ نه دا ورکړي ته ما ته ټیم راکا او دا سیو کو او نیتی وتاړه او دا آیاتونه شروع کړه اما یجیب المستر خصوصا رمضان کې ویل ډیر زیات خصوصي کیفیت لري اما یجیب المستر اذا دعاه ويكشف السوء آیات کې اول آیات کې هم دا وایي اول رکعت کې او بیا وایي اوس کله سلام ګرځو هغه ته سي اجل زر کوا کنه تور درغلا سکتل په اسبان یو سره سپور دا منډه راوي او د غلو توای سي خیال کو وارو نه کوي او غلي سو راغله او دا ټولې وله ټولې مردار کړل تا اس په نکاته سره دا ورته او چا څو ورته وای تاسو کې وای انا غلام اما یجیب المستر زدا اما یجیب المستر غلام یم غلام ز په وم اسمان کې وما او چې کله تا اما یجیب المستر شروع کمانځه کې اخذت السماوات رجفا اسمانو کې زلزلہ راغله او الله ما ته ویل شابه زر کوا تیز ده لکه ځای کې زما بنده او ډیر سخت کیفیت کې ګیردا او زه تاسو دوم دریم کرتویل نو دوم او دریم څلورم اسمان کې زرا روانم او چې تا سلام ګرځو دا راورسېدم دا ډیر ناشنا آیاتونه دی ویلې پکار دي زکول پکار دي اما یادکم آیا هغه سو هدایت کی تاسو ته پتیارو د وچو دریاب کې هغه سو سرالیږي بادونه زیرای مخکې د باران نه ایلهم الله تعالی الله عما یشرکون اما یبدأ الخلق هغه سو کا آیا هغه سو هغه ابداع د خلق کی او بیا راګرځي او هغه سو رزق درکې تاسو ته اسمان نظم کې دا سوستا نه ایلهم الله قل دې سره تورستو لا اله الا الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین قل ورتوا پیغمبره لا يعلم من في السماوات والارض الغيب نه پويږي په اسمانو زمکه کې په علم غیب باندې الا الله مگر صرف یو الله روح المانی دی آیات لاندې لیکلي دی ولوسی چې کچا دا خبره وکړه چې بازو تعالی سو ور کړی دي بازو تعالی انهم اظهروا واطلعوا فقد كفر دا سړی کافر ده دی علم غیب یو زر الله چاته نه ور کړی او که په وحی علم سره ورکړی سي هغه بیا غیب شنه هغه بیا سره غیب نه ده بل دارک علم الله وای ساکت سوال علم ده دی لازمي معنی انتفا ود محله ختم شوی دا علم ده دی په آخرت کې به هم پیشکین هغه په شک کې دی هغه وړاندې دی او وایا کسان چې کوبره کړه ده چې کله منګه خاور سو پلاران زمنګا آیا منګ ور او با سلای کېګو لقد وعدنا من سره وعده سوی را پلارانو سره ان هذا الا ساطير الاولين ندی دا منګر کې سیده په خوانو خلقو دی ورته وای ګرځي پزماګه کې وګوري څنګه د اخر انجام د مجرمانو ولا تحزن عليهم مخفقېږه په دې باندې بیا د ایمان ولا تکن فی ضیقین او مکهګه پتنګي کې هغه چې مکر کوي او وای دې کله په وعده ان کنتم صادقین قل ورتوا پیغمبر آسا یقینا ایکون ردف لکم تاسو دا پارا قرب لکم نزدې دا تاسو دا پارا بعض الذی بعض آغا چه تاسو غواړی تلی وار سرا و ان ربک لذو فضل او رفسا خاوند فضل دا علی الناس په خلقو باندې ولكن اکثرهم لا یشکرون او زیاد خلقنا شکر نو باسی تخویف و ان ربک لیعلم
او رب ستا عالم دا هغه پټې سینې دا غي هغه چې ښکارا کوي وما من غائبه او نشته یو پټې دونکو پاسمان او زمګه کې الا په کتاب منګر په علم د الله کې ان هاذا القران دا قران يقص بیان د صداقت رسول يقص بیانای علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې اکثر الذیات هغه چاغه پکې اختلاف کوي وانه لهدى ورحمت للمؤمنین او دا قران کریم هدایت او رحمت د مؤمنانو د پاره او ربستا فیصله بکی دی ما بین کې به حکمی په قضا سره وهو العزیز العلیم او دا الله عزیز او علیم دا فتوکل علی الله توکل کو په الله باندې انک علی الحق المبین انک لا تسمع الموتى سمع موتى مسله پاتیر کې را روانه ده ان شاء الله تفصیلی باز تکو انک لا تسمع الموتى تاورول کوي نه سیمړو ته او تاورول کوي نه سي کڼو ته ادوا اذا ولوا مدبرین چې کله ګرځي شاکون کې وما انت بهادلوم او نه ته هدایت کوم کړه اندو ته د گمراهینا ان تسمعوا ناور الا من يؤمن بآياتنا مگر هغه څوک چې ایمان لري پاتونو زمنګ باندې فهم مسلمون غیم قادی واذا وقع القول او کله سی واقع سی پاغي باندې قول اخرجنا لهم دابتن الله ای من براو باسو دې د پاره و دابا یو دابا براوزی مکی نه براوزی او نور تفصیل د حدیثو کتابونو کې تو کلمهم خبره بکی دې سره او یو قرات راغله تکلمهم زخمی کی به ان او بیان د تکلمهم سو ان الناس سبشک خلق قاموا بآیاتنا لا یوقنون هغه پیاتونو زمنګ باندې یقین نه راوړ او جلالینو لیکلی دي ستري ورځو کې براوسی او عربی کې به خبرې کوي موسی علیہ السلام همسا او د سليمان علیہ السلام مہر بور سره او ابلیس به مرداري او بیا به غایب سیدا دابا او بیا اته یا اتیا کال پس به مسلمانان حاکم وي هغه مسله بیانېږي او بیا سوي کال پس به قیامت راځي اولم یارو آیاتین ګوري حتا اذا جاءو چې کله راسیدي توایبا کذبتم آیاتاسو تکذیب کړو زما پایاتونو باندې و یوم ناشر هغه وخت کې سیمنګ به جمع کو من کل امه د هر امتنا فوجن یو فوج هغه چې تکذیب وکولای سی پایاتونو باندې فهم یوزعون جدا جدا کیږي با الکه منځ والا به جدا رواني روزي والا به جدا رواني زکات والا به جدا رواني جدا جدا ووقع القول واكبس عذاب بما ظلموا فهم لا ينطقون هغه به خبر نه کوي علم يروا ايانه ګوري دی سیمن ګرځولې د شپه ليسكنوا في سکونتو کې پای کې والنهار مبصرا او ورځ لیدون کې ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور هغه واقع اسرافیل علیہ السلام بلا سپیکر کې اعلان وکړي ففزع من في السماوات او بویریږي چې پاس مانو زمکو کې دي ټول بویریږي الا من شاء الله مگر هغه چې الله ته خوایي وكل اتوا داخرين او ټول بذلیل راضی وترى الجبال وینبت غرنا تعصبها جامدتن سی ګمان بکې څنګه پسې ولاړ دي وهي تمر هغه به حرکت کوي مر صاحب پشان ته دی ورېسي صنع الله الذي دا فعل د الله دا کارګری د الله دا الذي اغا الله
اتقنا کل شیء چې محکم کړه د هر یو شی انه خبير بما تفعلون دا الله خبردار ده چې کوم افعال تاسو کوي من جاء بالحسنه چا سراتلو کا فنی کوي سرا فله خير منها اغه تبع الله غره ثواب ورکی وهم من فزع يومئذ آمنون او هغه به تر دغه ورځ نه پامني من جاء بالسيئات چا سراتو کو په شرک سره فقبت وجوه في النار هغه به پر مخ وګرځولای سی ور کې حال تجزون جزاء نسی ور کولای تاسو ته الا ما كنتم تعملون او ثمره د صورت خلاصه د صورت انما امرت ما ته امر سویدا ان اعبد رب هذه البلده چې عبادت کما درب د دې خار ابن عباس لیکي هي المکه مکه مراد د خارنا الذي اغمکا حرمها سیغا حرم آمین ګرځولای دا ولهو كل شيء او دی الله د پاره هر یو شی دی و امرت ان اكون من المسلمين او ما ته امر سوی چې ز سم دی اعلی مسلمانانو نه وان اتلو القران او ما ته امر سوی چې ز تلاوت د قران کما فمن يتدا چا سي هدایت کو تلاوت للعمل خا خدای دې عمل نصیب کی فمن يتدا چا سي هدایت قبول کا فانما يهتدي لنفسه ومن ضل غسوس گمراس ورتو انما انا من المنذرين زد منذرون نعما نو داوا په دلایل ثابت اسوا نو داوا چې په دلایل ثابت سي اعلان وکا وقل بیا الحمد لله ټول صدا او صفات الله د پاره دي سيريكم آیاته الله بدرخی تاسو آیاتنا فتعرفونا تاسو به پیژنئ وما ربک بغافل او نظر افستانا خبره اما تعملون هغه چې کوم عمل تاسو کوي وقفه وکړو رستوي